پر خوست او کنړ د پاکستاني ځواکونو بمبار د طالبانو چوپتیا او د عصمت قانع غصه جزئیات هم دی ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. ریپورټونه دي چې پاکستانیو چورلکو بېګا شپه ختیځ کنړ او خوست ولایتونو کې بمبار کړی. کنړ کې د طالبانو د حکومت یوې معتبره سرچینې دوی چویلي رسنۍ ته ویلي چې بېګا د شپې 2 بجې د شلتن ولسوالۍ غرنۍ سیمه کې د خلکو کورونه ویشتل شوي چې ښځې او ماشومان پکې وژل شوي. دغې سرچینې وویل دوی تر اوسه نه ده معلومه کړې چې دا بمبار و که د تل په څېر توپونه. د شلتن یو اوسیدونکی وایي بېګا یې په ولسوالۍ کې بمبار شوی چې یوه میرمن او 5 ماشومان پکې وژل شوي دي. په سرکڼو او تورخم کې هم تر ناوخته ناپېژانده الوتکو دورې وهلې دي. پاکستاني پوځ هم بهرنیو رسنیو ته یاد بریدونه تایید کړي او ویلي دي چې د ټي ټي پي پر ضد د افغانستان هره سیمه کې د بریدونو صلاحیت لري او د چا اجازې ته هم اړتیا نه لري. هخوا له خوسته هم خبرونه دي چې هوایي بریدونو کې د وزیرستانیو کډوالو پنډغالی په نښه شوی او ترڅنګ یې ډیورنډ کرښې ته نږدې د طالبانو او پاکستانیو پوځیانو ترمنځ جنګ روان دی. تېره ورځ په 2 جلا بریدونو کې د 10 ډېر پاکستاني پوځیان ووژل شول. ښکاري چې پاکستان د هغې غچ له افغانانو واخیست. عصمت قانع لیکلي کله چې پر پاکستان د هندو الوتکې راځي او د اسلام آباد د بغل جیپ ورته بمباروي نو نمبر 1 پوځ یې اسیر پیلوټ ته چای ورکوي او په 40 ساعتونو کې په مناسب پروتوکول بیرته ورلیږي. خو پر افغانستان د پاکستاني طالبانو د کمپونو په بهانه بمباري کیږي. که په کابل کې رښتیا افغانان حکمرانان وي نو د پاکستان لنډی سفیر دې احضار کړي او بې عزته دې کړي او فورا دې له کابله وشړي چې بیا داسې ونه کړي. یو شمېر هیوادوال طالبانو ته د پیغور په ډول ویلي همدا وه ستاسو ازادي چې ویل مو له 45 کفري هیوادونو څخه مو ازادي واخیسته. اوس دا دی د پاکستان بریدونو ته ځان ټینګ کړی. یو شمېر نور بیا ویلي که طالبانو نظام نه وای رنګ کړی نو اوس به مو لږ تر لږه دومره وس مو درلوده چې ډیورنډ کرښې ته څیرمه د پاکستاني پوځ پوستې مو بمبار کړې وې. بلخوا د ټولنیزو رسنیو کارکوونکي وایي چې طالب مشران تل په رسنیو کې د ګاونډیانو پر ضد د جګړې د چمتووالي خبره کوي. خو اوس چې پاکستاني پوځ پر افغان خاوره بمبار کړی تر اوسه طالب مشران چوپه خوله دي. ځواب خو هسې هم نشي ورکولی لږ تر لږه غندي خو یې هم نه چې دا د غلامۍ ښکاره ثبوت دی. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.